دا دومره انسانان عام خلک ول ټوله یا کوچنیان ول یا زنانې وي نه دا دومره انسانان په یوه شپه باندې په شهادت باندې ورسېدل نو د اشغال به نور کم ظلمونه سړی رایاد کړي کم ظلمونه به سړی مخ ته ودرېږي. قدرمن شه الله پاک مو عزت وکړه، الله دې نور د اشغال ختم کړي او الله پاک د سپېڅلي اسلامي امارت راولي چې موږ ټول د امن په فضا کې د ورورۍ په فضا کې خپل ژوند وکړو. الله دې نور د جګړو ټغر ټول کړي. قاري صاحب محترم که څه ویل لرې مهرباني وکړه، کنې دغه وطن ګوند نه به هغه راواخلو سوال. اوس دغلته نور محمد احمدي په نوم کس راغلی، حتی هغه خپل کمیس یې نه ده اغوستی، ده سره به زه څه وکړم؟ مهرباني مبین صاحب دا د اشغالګرو د وحشتونو قصې چې دي دا ډېرې اوږدې کیسې دي، په دې کتابونه لیکل کېږي، په دې په سوونو ساعتونو ډاکومنټري او فلمونه په دې جوړېدلی شي. خو دې برخې ته موږ متوجه یو انشاءالله چې اشغالګر او د هغوی مزدوران ملیشې دي دا فکر نه کوي چې دا ځل هم دوی لکه د روسي اشغالګرو په څنګ کې چې خپل افغان ولس ووژلو او د روسانو د تګ نه وروسته یې ګیرې اوږدې کړې او ځانونه یې سپین چرګانه یادول، او اوس هم دوی هغه جنایات چې دوی ته یادوي نو دوی وایي چې نه دا بلکې نجیب ته شهید هم وایي. دا ځل د اشغالګرو ملیشو چې کوم جنایات کړي دي هغه موږ مستند ریکارډ کړي دي او په مستند ډول به انشاءالله وخت ولس ته وړاندې کوو، او دغه تور مخې او دغه تورې څیرې دا د تاریخ شرمېدلې رسوا څیرې به انشاءالله بیا ځانونه سپین چرګان تیر نه کړي. قدرمن شه د وطن ګوند مهرباني وکړه، د پنجاب په چارو کې لوی متخصص د وطن ګوند مهرباني. مننه، سلامونه او نیک هیلې ټولو ته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحتمند اوسئ او خدای دې موږ په وطن کې سوله راولي. زه د قاري صاحب محترم نه سوال لرم. قاري صاحب محترم، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان دولت تاسو ټولې هغه غوښتنې چې دي وی منلې، 4-5 غوښتنې د تاسو د دانه وویل، هغه ټول د تاسو د افغانستان دولت منلي دي. اوس سوال دا ده چې وخت د افغانستان دولت د تاسو په مقابل کې دونه نرمي ورښیي، تاسو ولې سولې ته غاړه نه ایږدئ چې تاسو رښتیا هم په خپل اختیار د تاسو په لاس کې دی او تاسو ځان ته یو ډېر غټ حزب قدرت یایي، تاسو ولې د افغانستان د خلکو سره نه کینئ او سوله خو نه کوئ؟ آیا دا ډېر د تاسو کبر او تکبر نه دی دا چې تاسو د افغانستان د خلکو په مقابل کې کوئ؟ وطن ماما همدا یوه پوښتنه ده که بله هم شته؟ دغه یوه ده قاري صاحب محترم. نو دا خو ګورئ که چېرته دغه کارونه متاسفانه چې د کابل ادارې وکړل، ولس څه غواړي؟ ولس خو د اشرف غني نه غواړي چې استعفا دې ورکړي. دا ټول سیاسیون هم ترې غواړي، ولس هم ترې غواړي، نړیواله ټولنه هم ترې غواړي. صرف دی دا په ارګ کې یو څو کسان ناست دي چې د واک په ګدۍ ناست دي، هغوی نه غواړي چې واک پرېږدي. ولس خبره خو دوی نه مني، ولس ته خو دوی نه تسلیمیږي، ولس خو دوی راخیستې ده. پاتې شوه دا خبره چې تاسې وایي چې افغانستان حکومت تاسو سره دومره خبرې ومنلې، نو کاش چې دوی د موږ سره منلي وای. دوی خو د موږ سره نه دي منلي. موږ د 1 روپۍ احسان په ځان نه منو، د 1 افغانۍ احسان موږ په ځان نه منو، ځکه موږ نه د دوی نه غوښتنه کړې ده، نه د موږ خبره منلې. د امریکایانو خبره یې منلې ده، امریکایانو دوی ته امر کړی ده، امریکایانو دوی ته سوال نه ده کړی. بندیان یې موږ ته نه راخوشي کړي دي، نه یې موږ احسان منو. د موږ بندیان دي که خوشي کولې دا 15 کالو کې به د 10 کسان خو خوشي کړي وو. د غني په ټوله دوره کې 10 سیاسي بندیان هم نه دي خوشي شوي. دا خو که چېرته د دې خلکو وس رسېدلی وی، قسم په الله د دې بندیانو نه به دوی په ستکې ایستلي وای. دا خو د دوی وس ونه رسېدو. موږ د 1 روپۍ احسان نه منو. نه د بندیان د ما دپاره خوشي کړي دي، د بندیان د امریکایانو په زور خوشي کړل، د امریکایانو په فشار دي خوشي کړل. مذاکراتو ته د ما دپاره نه یې ناست، ولا چې نن د امریکایانو فشار نه وي او نن د زما د جهاد فشار نه وي، قسم ده که 100 کاله هم ته زما سره خبرې وکړې، 100 کاله تا ما ته د انسان په سترګه نه کتل، تا ما ته د ژوند حق نه راکولو، ته بیا ما سره په مذاکراتو میز کې خبرې کوي. دا خو د امریکایانو زور ده، زما د جهاد برکت نه چې ما مجبور کړی.
او امریکایانو غوږ درته وکړی د چې ورشه خبرې ورسره وکړه. تاسو نن ولیدل د اشرف غني د دوی د ډلو ټپلو د ټیم کس خبرې مو واورېدې. مونږ باندې د 1 روپۍ احسان هم نشته او کاش دا کارونه د موږ دپاره کړي وای. دا کارونه د په هغه وخت کې کړي وای چې امریکایانو د غوږ نه وای تاو کړی. تړون چې لاسلیک شو ټولو خلکو اشرف غني ته هم دا ویل چې دغه بندیان دي امریکایان هم در باندې خوشي کوي خو په خپله خوښه یې خوشي که. په طالبانو به ستا یو احسان وي خو نه یې خوشي کول. آخر چې کله امریکایانو غوږونه پې تاو کړل بندیان یې خوشي کړل. مذاکراتو میز ته نه راتلو چې امریکایانو غوږونه ورتاو کړل میز ته راغی. دوحې تړون یې د اساس په توګه نه منلو چې امریکایانو غوږونه ورتاو کړل دوحې تړون یې ومنلو. حنفي فقه یې نه منله چې امریکایانو غوږونه ورتاو کړل ویې منله. دویم ځلي مذاکراتو ته نه راتلل چې کله امریکایانو غوږونه ورتاو کړل راغلل. نو په ما دې شي احسان ده. ته د امریکایانو غلام یې د امریکایانو ګوډاګی یې. امریکایي چې څه وایي هغه به ته کوي. ته خپله نه کومه واک لرې نه کومه پرېکړه کولی شي نه جنګ کولی شي نه سوله کولی شي. او بله اساسي نکته به زه تاسو ته بله هم ووایم. د اشرف غني کله کله د امریکایانو په خلاف منورونه کوي. اشرف غني امریکایانو ته اشرف غني او په عموم کې د ټامیانو فلبریټان د امریکایانو ته د جنګ دپاره پکار وو. کله چې ټرمپ اول راغی نو د ټرمپ پالیسي د جنګ وه. موربمونه استعمال کړل هر قسم وسله دوی استعمال کړ. په 2000 لومړي کال کې هم هغه بمبارونه دوی نه وکړي چې په دغه دوره کې دوی وکول د اشرف غني په توره دوره کې. دغه سړی د جنگ دپاره پکار وو. ټرمپ زور ووالو 2-3 کاله زور ووهلو. د ټرمپ خبرې به تاسې اورېدلې وي. هغې په څرګنده ویل چې دفاع وزیر ته مې د دفاع وزیر میټس ته مې دومره $1,000,000 ورکړل د جنگ دپاره چې لاړ شي افغانستان کې جنګ وګټله. هر قسم اجازه مې ورکړه. افغانستان د نړۍ د هر قسم عملیاتو اجازه مې ورکړه. قاري صاحب افغانستان یعنی د هر قسم چاپو ټرمپ افغانستان د هر قسم وحشتونو د هر قسم وحشتونو د چاپو د شپنیو چاپو د بمبارونو هر قسم اجازه امریکایانو ته د ملیشو ته ملاو شوه. په هیڅ شي دریغ ونه کولو. کله چې ټرمپ او امریکا پوه شوه چې جګړه نشي ګټلی نو بیا خو ټامي نه و پکار. بیا اشرف غني نه و پکار. اشرف غني د جنگ دپاره پکار او د جنگ دپاره استخدام شو. اشرف غني اوس د سولې دپاره نه ده پکار. امریکایانو ته د سولې دپاره داسې امریکایان اوس سوله غواړي. امریکایان اوس تښتي د افغانستان نه وځي. اوس امریکایانو ته غني نه ده پکار. اوس امریکایانو ته داسې یو څوک پکار ده چې هغه سوله وکوي. دلته دغه خلکو نه خو د جنگ دپاره استفاده وشوه. د جنگ دپاره وکارول شول. دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دوی د جګړې دپاره وکارول شول. د جګړې دپاره دوی نه استفاده وشوه. او اوس د جګړې وخت نه ده. اوس امریکایانو سولې ته اولویت ورکوي. د افغانستان نه وتلو ته اولویت ورکوي. دغه خلک د امریکایانو ځکه په کار نه دي. السلام علیکم قاری صاحب محترم. تا ته ستر جنرال بلبل جنرال قهرمان جنرال صاحب ته سلامونه او ټول دا څوک چې د سټوډیو کې مونږ سره ناست دي او څوک چې دا د مونږ سټوډیو ویني او خبرې اوري الله دې هغه ټول خوشحاله لري. ټول ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب محترم ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله ثم الحمدلله چې الله پاک بیا مجاهدین په سیاست کې کامیاب کړل. لکه څنګه چې د ډګر کې کامیاب دي په میدان کې کامیاب دي. نن د سیاست په میدان کې بیا هم کامیاب شول. څو ورځې مخکې که تاسې لیدلي وي د دښمن یا هغه فسادګرې کړۍ هغوی ډېرې خوشحاله وې چې بایډن راغی او موږ کامیاب شولو او بیا به د مجاهدینو ناکامي وي. خو الحمدلله د مجاهدینو سیاست داسې ورته وښودله چې اول دا چې پرون جوړې کړلې. پروني اخبار کې دوی خپله وویلې چې موږ د دې معاهدې د سر نه کتلو مقصد دا ده چې موږ پوه شو چې دې کې څه لیکلي. ایا دوی دومره بې عقل خلک دي چې تر اوسه پورې دا خو ټرمپ نه وه لیکلې. دا خو د امریکې حکومت لیکلې وه. دغه معاهده خو د امریکې د حکومت په خوا کاسې وه. دوی په دې حکومت کې دومره معلومات نه درلودل چې دوی په دې باندې لوستلې وه چې دې کې څه لیکلي. اوس وایي چې موږ دا نه وه لوستلې موږ به ولولو چې لیکلي نور موږ مخالفت نه کوو. بیا نن چې دوی دا خپل هغه ولیدل چې مجاهدین نور ملکونو سره لاس یو کا ورته ویل چې موږ تنها امریکا څه شی ده. نو ډېر خلک د موږ غلامان شته دي چې موږ ته لاس راکړي او موږ د هغوی خوښه باندې یا د هغوی په
کومک باندې یا د الله په کومک باندې هغوی موږ ته مسخر کړي. بیا لکه مخکې چې مجاهدینو ته خدای پاک دا کفار مسخر کړي وو او موږ بیا الحمدلله خپل ملک دغسې د اسلام بیرغ د باندې ورپو. نو بیا دوی نن منډې جوړې کړه او چغې جوړې کړې چې دا خلیلزاد به تاسو سره خبرې کوي او موږ تاسو سره په حاضر یو چې هر څه تاسو وایئ موږ یې منو. نو الحمدلله بیا د سیاست په ډګر کې هم دوی ماتې وخوړه او هغه کسان ډېر شرمنده شول چې هغوی به ویلي چې ملا په سیاست څه پوهېږي. هغوی به دا سوچ کوو چې عالمان د دین په سیاست نه پوهېږي، عالمان د دین په اقتصاد نه پوهېږي، عالمان د دین به څنګه حکومت چلوي. الحمدلله نن یې په دې 3-4 ورځې کې ورته وښوده چې علما د دین د الله په کومک چلېږي او هغوی داسې سیاستمداران دي چې ډېر امریکایي او داسې نور کفارو سیاستمداران به انشاءالله په کور کې ورته وغورځېږي. الحمدلله نن ډېر د خوشحالتیا خبر ده چې کفارو او د هغو ملګرو بیا ومنله چې موږ همدا د دوحې تړون منو او بیا به موږ تاسو خدمت کوو. الحمدلله زیری و. علامه عزت کې انجینر صاحب محترم نیک محمد ګجر مهرباني وکړئ سوال ته مراشئ. مایک په خلاص کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جنرال صاحب تاسو ته او په سکرین ناستو ټولو ملګرو ته ډېر سلامونه. جنرال صاحب زما خو سوال نشته ځکه زه تعلق د پاکستان سره ساتم او دا ستاسو په افغانستان دننه مسله ده، الله دې پکې خیر واچوي. خو زما دغه خواهش و چې ستاسو او د قاري صاحب سره لایو پروګرام کې راشم او خبرې رسا وکړم. او بل مې دا دعوا ده چې په عالمي دنیا کې کوم ځای کې چې مسلمانان دي الله دې پرې رحم وکړي او الله دې له بری ورکړي. که هغه هر ځای کې دي مسلمانان دي زمونږ وروڼه دي د کلمې وروڼه دي الله دې له طاقت ورکړي. او ستاسو موضوع چې کومه ده د افغانستان دننه موضوع ده، ما له پکار نه ده چې د پاکستان نه زه په هغې کې ګوتې ووهم او صرف دا مې شوه خو ډېر وخت نه چېرې د جنرال صاحب سره د قاري صاحب سره مخامخ لایو پروګرام کې راشو. جی انشاءالله مو ونازوه بس دعاګانې را ډېره زیاته مننه. الله مو عزت وکړي. جی جنرال صاحب سلام علیکم. ژر په الله مو سپارم. سلام علیکم. ښه دغه بل ورور نظر ورور سلام علیکم. نظر صاحب مایک مو خلاص کړئ. نظر صاحب ښه نظر صاحب لږ چې زموږ غږ نه اوري. مشر فهیم پښتون وردګ د 2 نفره ګوند مشر مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ. ډمپغ ډېره زیاته مننه. تر هر څه د مخه تاسې ته ستاسې ګډونوالو ته بیا د اباسینو مارګلۍ نه تر آمو پورې د بشپړې پښتونخوا بشپړ افغانستان درنو عزتمندو غیرتي دردېدلو کړېدلو پښتنو افغانانو ورونو خویندو ته د زړه له کومې درنښت او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم یو دقیقه کې سلام سو مهرباني وکړئ لنډ کله ګوګه کې ورداک صاحب مجاهدین ته لایف پرونه وړای کنه. ښه بالکل دلته تاسې سریزه یا سکالو ورکړې ده د اشغال غمیزه او بیا مو په سوله خبرې کولې. اوس تاسې په دې باندې پوښتنې غواړئ چې ځواب یې کړئ که تبصرې ته م اجازه ورکوئ چې تبصره م وکړو؟ دا تبصره خو مونږ په خپله کوو. مهرباني وکړئ کوم سوال که لرئ. ښه ډېر اعلی پوښتنه دا ده چې تاسې خپله قاري صاحب د اوس خپله خبرو کې ووې چې امریکا په سترګو ګوره قاري صاحب ووایي چې امریکا هر څه د کابل په اداره باندې ومنل او اوس د امریکا لپاره د کابل اداره او اشرف غني ورته په کار نه دی. نو په تاسو کې څه غوړ دوی لیدلي، په طالبانو کې امریکا څه غوړ لیدلي دي چې دوی ته اوس د هر څه لپاره سیاسي سینګار ورکوي او د دوی هر خبره په حکومت مني؟ آیا دا نه ده چې امریکا اوس پروګرام دا لري چې افغانستان د سترو وسلو د استعمال لپاره برابر کړي؟ نو طالب نن په دغه ځای کې برابر کړي چې سترو وسلو لپاره دای بیا نښه جوړه کړي.
آیا داسې فکر نه کوئ تاسې؟ غواړې درکړي دي و بس صحیح شو. مهرباني وکړه قاري صاحب دا جواب راکړئ. محترمه ستاسو سوال ما واخیستو. محترمه اوله خبره خدا ده چې موږ تاسې په دې ټولنه کې په عموما ټولو انسانانو کې دوه ډوله انسانان دي. یو هغه انسانان دي چې هغې ته موږ مسلمانان وایو، هغه عقیده لري، هغه په مادیاتو ایمان نه لري. هغې لومړنی ایمان چې دا هغه په یو غیبي قوت باندې دی. یو هغه څوک دي چې هغه مادیات پرست دي. ستاسې تحلیل چې دا هغه په مادیاتو ولاړ ده، نو زه به تاسې په دې نه متهموم چې تاسې به په باور نه لرئ او په غیبي شیانو یقین نه لرئ. خو په هر صورت تفسیرونه هم داسې ښکاري لکه تاسې چې په یو غیبي قوت لکه څنګه چې یو مسلمان لري تاسې نه لرئ. داسې باندې تفسیرونه ستاسې داسې معلومیږي لکه مادیاتو باندې ایمان او یقین لرئ او په یو غیبي قوت ما دا وایي د تاسې خپلې خبرې وکړئ. محترم تاسې ما خبرې پرېږدئ. ستاسې خبرې وکړئ، سوال مو وکړو، اوس ما پرېږدئ. تاسې دا څو کاله مسلسل چې دا تفسیر اول وخت کې چې امریکایان راغلي وو، هم موږ په کلي کې موږ په ځای کې امریکایانو باندې برید وشو، مجاهدینو برید پې وکړو. چا چې برید په امریکایانو وکړو هغه خلک زه پېژنم، کوم هغه مجاهدین هم زه پېژنم، یعنی نږدې نه بلد یم ورسره، پېژنم هغه خلک. سهار چې کله موږ راووتو دا هلته یو خویسری و، هغې ویل چې دا سړي امریکایانو باندې څوک برید کولی شي؟ دا په خپل امریکایان د دې لپاره په یو نیم برید وکړي چې دا ځان ته دلته هغه جوړوي چې موږ پاتې شو، موږ ته جنګ چې دلته ختم شي نو بیا خو هر څه دلته که جنګ ختم شي بیا خو به موږ امریکایانو ته ووایو چې ووځئ. دا سر چوک تحلیل دی د وګوره، دا د سر چوک خبره دی د وګوره. برید مجاهدینو کړی و، خو دته دا ډېره نادره ښکارېده چې د امریکایانو په مقابل کې څوک وسله څنګه راپورته کولی شي. تر اوسه پورې دغه د مادیاتو بندگان چې دي هغوی فکر کوي چې امریکا دومره لوی قوت، دوی خو په مادیاتو ایمان لري، که د امریکا په B-52 ایمان لري، په ټانګونو ایمان لري، د امریکا په ډالرو ایمان لري، د امریکا په د پرمختګ ایمان لري. دوی فکر کوي چې امریکا د دومره قوت سره بیا څنګه د دوی په مقابل کې یو څوک یوه ډله جنګ کولی شي، یو کم خلک په تشو لاسو څنګه جنګ کولی شي، د دومره لوی قوت په مقابل کې څنګه کېدلی شي، او دومره لوی قوت د داسې ضعیفو خلکو په مقابل کې څنګه زنګون مات کېدلی شي، څنګه ګنډه وهلی شي. دا دوی ته ډېره لرې ښکاري، ځکه دغې خلکو په یو غیبي قوت ایمان نشته. الحمدلله موږ په یو غیبي قوت ایمان لرو، موږ مسلمانان یو او موږ په دې باور لرو چې دغه ډول ډېر قوتونه موږ په خپل تاریخ کې مسلمانانو په ایماني قوت مات کړي دي. ډېر لوی بدماشان موږ خم کړي دي، ډېر لوی بدماشان د ایمان په زور موږ ګونډه ماتې کړي دي او د خبرو میز ته م راوستلي دي، خبرو ته م کېنولي دي. دا نن چې امریکا د طالب سره خبرې کوي، مذاکرات کوي، طالب په امریکا ګران نه ده، طالب د امریکا دوست نه ده. امریکا مجبوره ده، امریکا بله لار نه لري، امریکې سره د جنګ لار ده، جنګ نشي کولی. امریکایانو که جنګ کولی شوی، جنګ یې ګټلی شوی، خو کوم ډول وسله دوی ونه کاروله، کوم ډول وحشت دوی ونه کولو. تاسې لاړ شئ د افغانستان په ښارونو، په کلیو، په اطرافو کې تاسې وګرځېږئ، تاسې د هغه کورونو، د هغه د فامیلونو حال واخلئ چې دغې وحشیانو ربړولي، کړولي، زورولي دي. تاسې ورشئ طالبانو د واکمنۍ ساحو ته ورشئ چې هلته دې خلکو څومره زیات وحشت وکول، څومره بمبارونه یې وکول، څومره بمونه یې استعمال کړل، کومه وسله دوی ته ورپاتې شوه، کومه مطبوعاتي جګړه دوی ته ورپاتې شوه، مذهبي فشار دوی ته ورپاتې شو. مذهب د لوڅې خپې اربکیان هم ورپاتې نه شول. هغه د کمپونو نه، د امریکایي کمپونو نه اربکیان راوویستله، بسترې ور په شا کړې، خپونه یې چپل ترې وویستلې، هر یوه ته یې 300-200 ډالر مقرر کړي چې ورشئ کابل پورې پیاده مزل وکوئ. هره حربه دوی وکاروله د دې مقاومت د ځپلو دپاره، خو ماتې نه کړی شو. مذهبي فشار دی وکارولو، اربکي فشار دی وکارولو، د سولې په نوم د خلک راپورته کړل، جنگ دی وکړو، مطبوعاتي فشار دی وکارولو، پروپاګند دی وکړل، د نړۍ د علماو نه د جعلي خبرې راجمع کړې، هیڅ شي تا ته ګټه در نه کړه، جنگ نشي ګټلی، مجبور یې. زما سره دا خبرې چې کوي، طالب خو سوال نه کوي، طالب خو په مطبوعاتو کې هم په څرګنده وایي، په هر سټیج هم دا څرګنده وایي، او د نړۍ په تیرو 100 کلونو کې دا لومړی وار و چې د امریکا سره چې کله موږ تړون کولو، د تکبیر په زمزمو مو بدرګه کړو، د تړون په وخت کې موږ د نعره تکبیر الله اکبر چیغې ووالې. دا خو څه سوال نه و. که سوال وای خو هلته به پمپیو پورته شوی وای چې دلته تکبیر غږونه مه کوه، نه یې کوم در څخه ځه. سوال نه ده وروره، ته د مادیاتو بنده یې، ته په مادیاتو ایمان لرې، ته په یو غیبي قوت ایمان نه لرې. دا ټول تا ته هسې
یو لوبه ښکاري، ځکه ستا عقل هم دومره ده، ستا فکر هم دومره ده، ستا وړتیا دماغي وړتیا هم دومره ده. موږ خواته یو هغه دی وایي چې یو د دریاب څنډه وه، یوه د کوهي څنډه وه. دا د دریاب څنډه چې دا په دې اوبو کې ورته جګه شوې ده، ویې چې تاسو په دا کوهي کې به څومره اوبه وي؟ هغې ورته ویلي دي چې نه سړ دا بیخي د حساب نه کېږي، داسې لږه نور هم ورته جګه شوې، دومره به ووي چې نه دا بیخي زیاتې دي. ځکه هغې باندې وطن لیدلی نه و، هغې په هماغه کوهي کې چې څومره اوبه وي هغه اوبه ور معلومې وي. ستاسې ذهنیت، ستاسې فکر د مادیاتو پورې محدود ده. تاسې په یو غیبي قوت ایمان نه لرئ، تاسې په یو غیبي مرسته ایمان نه لرئ، تاسې د اسلام تاریخ نه د مطالعه کړی. همدا دلیل ده چې ستاسې فکر هم دومره محدود ده، ستاسې دماغ هم دومره محدود دي. ستاسې دماغ هغه ځای ته رسیږي چې کوم ځای تاسې په خپله په څرګنده په سترګو وینئ، نور یوې خوا بلې خوا تاسې وطن نه شئ کتلی. همدا ده چې کله څه کمغ یایې، کله یو شی یایې، کله بل شی یایې، ځکه ستا فکر هم دومره ده، ستا عقل هم دومره ده، ستا دماغ هم دومره ده. مداخله مه کوه، زه ستا پوښتنې ته راځم، ستا پوښتنې ته راځم. ته زما په شخصیت ګزار کوې، ماته غوږ ونیسه، ستا فکر، ستا دماغ، ستا عقل هم دومره ده څومره ته غږېږي. او ستا د فکر او د عقل نه موږ خبرداشت کولی شو چې ته یو داسې څوک یې چې د امریکا په 250 ایمان لري، ته یو داسې څوک یې چې په امریکایي ټانګ ایمان لري، ته یو داسې څوک یې چې په امریکایي ډالرو ایمان لري، ته یو داسې څوک یې چې د امریکا په زور قوت او ایمان لري. زه د الله په نصرت ایمان لرم، د الله په نصرت بین امریکا په مقابل کې 20 کاله مقاومت کړی ده. زه د امریکایانو سره ما دوستي نه ده کړې، امریکایانو ته ما د افغان په کور د چاپې وهلو تړون نه ده کړی، امریکایانو ته ما قضایي مسؤلیت نه ده ورکړی، امریکایانو ته ما په دې خاوره کې د بدماشۍ حق نه ده ورکړی، امریکایانو سره ما د یو افغان په کور د چاپې وهلو تړون نه ده کړی. زما په خبرو کې مداخله مه کوه وروره، مداخله مه کوه، زما خبرو ته غوږ ونیسه، زه خبرې پوره کړم. مداخله مه کوه، زه چې خبرې مکملې کړم وروسته بیا ته وغږېږه. سوال دې لرم. امریکایانو سره ما د دوستۍ تړون نه ده کړی، امریکایانو سره ما د افغانستان نه د وتلو تړون کړی ده، او عملا الحمدلله هغه د وتلي دي، روان دي، د خپلو ټانګونو د کونو نه یې ترپال پیچلی وي، د شرم یې څرګند وړی هم نه شي، په پټه یې وړي. دا د دې تړون برکت ده چې امریکایان تښتي او تاسې زارۍ خوارۍ کوئ او تاسې په چیغو فریاد یې. امریکایان وځي، امریکایانو سره ما د وتلو تړون کړی ده. دا چې زما سره ګوري، ملاقاتونه کوي او یوه خوا بلې خوا منډې وهي، هغه نو د نړۍ ډیپلوماتیک اصول دي. ولې ما د امریکایانو سره داسې څه نه دي کړي لکه تا چې کړي دي. ته د افغان په کور چاپه وهې امریکایي سره یو ځای، ته د افغان په کور جاسوسي کوي امریکایي ته، ته د افغان د واده خیرات جاسوسي کوي امریکایي ته، د امریکایي لپاره خپل افغان ښځې ماشومان په شهادت رسوي. دا زما او ستا ترمنځ فرق ده. اشرف غني امریکایانو ته چې امریکایانو ته پکار وو د جنگ لپاره پکار وو، امریکایانو د اشرف غني او د اشرف غني د ملیشو په لاس مبین صاحب د سره خو زه وایم په خبره سره نه پوهېږي، دا خبرې ته غوږ نه نیسي. نو خو صرف آخري به دومره ووایم چې د سوال په جواب کې به آخري دومره ووایم، د سوال دا و چې امریکایان ولې اوس ستاسو سره دوستي کوي؟ دا خبرې دوی ډېرې کوي که نه؟ امریکایان موږ سره دوستي ولې کوي؟ نیوکې لري، تاسو وایي تړون کې هر څه ورسره منلي دي، خدای که وخت هغه کې د تا په خبرو کې مداخله ونه کړي زه وخت ورکوم، که نه داسې بلاک کوم چې بیا به هماغه 2 نفره لایف ته روان وي. دمپغه خبرې کاورې وخت درکوم. منطقي بحث کولی شي، منطقي بحث، منطقي سوال وکوه، چرندیات به نه وایي، لنډ سوال وکوه، لنډ ځواب درکوم. تړون د کوم ځای نقد لرې، تړون په معقول ډول په منطقي ډول تړون نقد کا، تړون په منطقي ډول نقد کا. زه د ځواب درکوم، په منطقي ډول تړون نقد کا، صحیح ده. او چیغې مه وهه، چرندیات مه وایه. ستا ځواب ما درکړو. د امریکایانو سره موږ دوستي نه ده کړې، امریکایانو سره موږ د افغانستان نه د وتلو تړون کړی ده. اوس موږ امریکایان په مرۍ کې راونیسو چې نه ولاکه رانه لاړ شي جنګ در سره کوم، خو روان دي. ما سره د وتلو تړون کړی ده. ستا په څېر مې د افغان په کور د چاپې وهلو تړون نه ده ورسره کړی. ستا په څېر په ما ولې تهمت لګوې؟ لنډ سوال وکوه، چرندیات مه وایه، لنډ سوال وکوه بس.
ګوره چرنجات خو وایي ګوره فهیمه که سوال حکومت لري ما باندې مه لګوه زه د حکومت سړی نه یم پس وګوره په سوال کې په سوال چې وکړه کاش ته د حکومت سړی وای کاش ته د حکومت سړی وای نو چې د حکومت سړی نه یم تهمت ولې راغلی چې په څرګنده د حکومت سړی وای خو ډېره بخوئ موږ ستا په فکر ستا په نظر تنقید لرو ستا فکر او نظر محدود ده ستا عقل محدود ده ته په مادیاتو ایمان لري ته په غیبي قوت ایمان نه لري موږ تا ته سوال کوو چې یو پښتون په صفت دین مطالعه کا د مسلمانانو تاریخ مطالعه کا اسلام مطالعه کا د اسلام نه ځان خبر کا ترڅو په غیبي قوت ایمان دی پیدا شي او غیبي قوت وپېژنې چې دا څه ته وایي قاری صاحب اوس به وخت ورکو یو سوال به وکړو په چوکاټ د ادب کې زه ډېره بخښنه غواړم چې د وردګ نوم په دې پورې تړلی د وردګ نه دی د لندنی دی مقصد یو شان پوهېږي ګوره یو دلته ستاسې هغه سویه معلومیږي چې په یو چا تهمت لګوئ زه د تا نه یوه پوښتنه کومه ته خبره بلې خواته وړې راته وایې چې ته په غیبي قوت عقیده نه لرې دلته ګوره بحث د غیبي قوت مسله نه ده ته د غیبي قوت مسله دلته ځکه راولې چې ته په دین دلته تجارت کوې ته په دین ته د سوال وکړه دغه خبرې د پاسه سوال لري ته سوال لرم ګوره تاسو هغه په خپلو لایفونو کې چې څه ګډې وډې وایي هغه هم بس دی هغه هم کفایت کوي دلته منطقي سوال وکوئ زه به جواب درکړم منطقي سوال خو ما وکړ تا جواب را نه کړ زه درته وایم جواب درکړو ستا سوال دا و چې تاسې ولې د امریکایانو سره دوستي کوئ ته کوم علت ده چې امریکایانو سره تاسې دوستان شوئ ما درته وویل چې موږ خو امریکایانو سره تړون لاسلیک کړی ده تړون د دوستۍ تړون نه ده تړون د افغانستان نه د وتلو تړون ده ستا په څېر مې د افغان په کور د چاپې وهلو تړون نه ده ورسره لاسلیک کړی همدا جواب کفایت کوي ما پسې ولې تهمت لګوي چې تا ما چیرې تړون لاسلیک کړی په ما باندې ولې تهمت لګوي زه خو قاری صاحب مبارکه بخښنه غواړم دا تکلیف د اعصابو لري دا یو ډمپغ انسان دی چارسې تو کې مغه شي یاره زه فکر کوم زما خو چې څومره فکر دا د سړي ته مې توصیه دا ده چې خپل یو غریبي مزدوري دې وکوي د دې شیانو نه دې تېر شي ځکه زما په فکر دی دماغي ستونزه لري نو ښه خبره به دا وي چې دا سړی د دې شیانو نه تېر شي بل یو څه نفقه پیدا کړي دا به ښه خبره وي دا خو رسنۍ دي مطبوعات دي نو دا خو سړی ځینې خبرې د خبرو په سړي په اړه قضاوت کېږي ستا د خولې نه چې څه راوځي نو خلک ستا د خبرو په اړه قضاوت کوي چې ته څه وایې بالکل بل قاری صاحب مبارکه د لونګۍ تړلې د شپې ټیکسي ونی کوي بس هغه په لندن کې د دغه مردګوان دا خوړه د شپې خو خلک ګرځي شاهین صاحب دا خپل ورور دغه مهرباني زړګی دا ګوته چې جګه کړی د مهرباني سره مایک اخلاص مهرباني پر سوال ته راشي مایک اخلاص مهرباني سلام و عرض ادب و شب بخیری دارم با آقای جنرال مبین از اینکه به برنامه‌شان برای ما وقت دادن مرا آوردن بالا سپاسگزارم و سلام شب بخیری با دوستان محترم و همراهان گرامی از طریق این تریون و همه ملت عزیز و مظلوم و بیچاره افغانستان خدا کنه همیشه شما و هموطنان ما بدور از گزارش حوادث باشه از اینکه من با زبان پشتو حرف زدن نمیتونم بوجی زبان ملی ماست من از همتون پوزش میخواهم صدای مدارون میباری کدام مشکلی نداره ما با قاری صاحب ترجمه میکنیم سوال فارغ بدیم بسیار خوب اول سوال نیست از شما پاسخ بدین کسی دیگر پاسخ بده برای مشکل نیست بعد از دهه 13 سقوط حکومت دکتر نجیب الله با روی کار آمدن احزاب‌های سیاسی یعنی تنظیم‌های مختلف افغانستان که با حزب جمعیت بود حزب اسلامی بود جنبش بود حرکت بود زمانی که اداره کابل یا دولت موقت به وجود آوردن اینها به دست گرفتن بعد از سقوط همین مجاهدین همون وقت یا شکست احزاب‌های سیاسی همش عقب نشینی سمت پنشیر مزار و دیگر ولایت‌ها با این کار آمدن
تحریک طالبان یا امارات اسلامی افغانستان یا شما از اون حزب یا از اون آدرس نمایندگی میکنین اینجا حرف میزنین. تقریبا 70 یا به قول شما 80% اراضی یا خاکی افغانستان در دست امارات اسلامی بود. تقریبا 20 سال 25 سال قبل اون موقع ما بسیار خود بودیم، 8 سال 10 سال عمر داشتیم. سوال ما هست شما از کدام معقول استفاده میکردین؟ برهانی ربانی رئیس موقتی دولتی همون وقت پوری چاپ کرده بود تا جایی که من میدونم در این ولسوالی که من زندگی میکردم، من خودم بچه مزار شریفم. شما متحرک طالبان و امارات اسلامی به خاطر رویشش، به خاطر کاربردش و به خاطر عمر معاشش، داد و ستاتی بازارگانیش از اون پوری چاپ کرده حکومت همون وقت استفاده. دا سړی خو موږ د لاسه ورکړ جنرال صاحب نشته دی بل چا ته ورکړ. قاري صاحب سوال واخیسته. سوال د ناخیسته وي قاري صاحب ته په لاندې توګه ووایه، قاري صاحب ته جواب ورکړي. جنرال صاحب که موږ ته لږ وخت راکړي، نظر یې ما تقریبا ساعت کېږي چې قربان دې شم. نظر صاحب 3 واره مې در باندې غږ وکړ، متاسفانه لایف بیا کتلی شي. 3 واره مې در باندې غږ وکړ نظر صاحب هر 2 کسانو نه وروسته زه په تا غږ کوم. متاسفانه مبین صاحب دغه ورور چې په دري خبرې کولې د دې ورور سوال څه و؟ شاهین صاحب دغه ما ته اواز نه راځي که جنرال صاحب زما مایک نظر صاحب د تاسو ته مبین صاحب دغه دري باندې چې خبرې کولې د دې ورور سوال څه و؟ خبرې کولې دغه سوال لاندې ورته ووایه قاري صاحب. قاري صاحب محترمه دوی وویل چې د تاسو چې دلته راځئ لایفونه کوئ، تاسو د طالبانو نه نمایندګي کوئ او دغه عذاب چې د منځه لاړی تاسو د عذابو سره څه کوئ؟ یعنی داسې سوال مجمل و، داسې عمومي و، مشخص نه و چې څه رقم د طالبان یا څه شي کې د عذاب سره څه کوي، په آینده کې څه کوي، دا خبرې کولې. ډېر اوږد و سوال تا آخره خلاص نشم. مهرباني. نظر صاحب بله خبره هم کوله دغه چې تا ته هر 2 نفر بعد موږ غږ کوو. نظر محترمه تاسو نه وایه ښه شوی چې راغله